مونږ سره چې 50 لک روپۍ جمع کړې پیسې اني ټایم راغستې شي لانګ ټرم نه دی شارټ ټرم دی کوم میاشت تیر شو په هغه باندې پروفټ راځي چې تقریبا د 80000 نه والا 90000 روپو پورې پروفټ په هغه باندې منتلی راځي کو خدای مکه دا اکاونټ هولډر په دویمه ورځ مو پاتې نه 50 لک روپۍ جمع کړې سبا وفات شو دته به 1.5 کروڑ روپۍ یو په درې چنده اماونټ ملاويږي چې موږ سره پالیسی اغستې و د 50000 روپو په کال کې بدی 50000 روپۍ ورکولې هغه 50000 روپۍ بدی د کال ورکولې درې کال دی دا کیسټونه ورکړو دا یو سی ټي ټیچر او اس سی ټي ټیچر په سره ژوند وپاونه کړل او درې کال هغه کیس جمع کړو او هغه په حق رسیدو یعنی 1.5 لک روپۍ هغه جمع کړې وي اوس به موږ د 10 لک روپو چې استاسو دا یو اسلامي مالیاتي اداره ده په مفتي تقی عثماني غونډه هستی چې هغه د هډ دی هغه چې کوم دی د دغه کې هډینګ کې قیادتي کوي نو په دې باندې د ټاکنو اړو چاته ضرورت نشته واقعي دا یو حقیقت یو ورور موږ ته سوال را لېږلی و چې دا پاک قطر تکافل دا به څنګه په دې کې سړی تکافل وکړي تکافل څه ته ویل کېږي محترم ورونو هسې دا خبره وایي د بوسو لاندې اوبه تېرولي انشورنس